موږ تاسو ته د بادامو د نیالګیو کینولو طریقه ښایو. د نیالګیو کینولو څخه وړاندې هرزه ګیا او کاڼي د ځمکې څخه لرې شي او د هغې څخه وروسته ځمکه ژوره قلبه شي او ښه هواره شي تر څو په راتلونکي کې هر نیالګي ته په خپله اندازه اوبه ورسیږي. د کندې ویستلو په وخت کې ځمکه باید وتره وي. کنده باید د نیالګي د ریښو د اندازې په 2 برابره پراخه او ژوره وویستل شي. کنده باید بیرته تر نیمایي پورې ډکه شي تر څو نیالګی ډېر ژور ښخ نه شي او د ډکولو څخه وروسته په کنده کې اچول شوې خاوره باید ښه تخته کړی شي. نیالګی باید په سیوري کې خوندی او ریښې یې لمدې وساتل شي. نیالګی باید په هغه اندازه ښخ کړی شي په کومه اندازه چې په قوریه کې ښخ و. د نیالګي د ایښودلو څخه وروسته سمدستي خاوره واچول شي او خاوره ښه تخته کړی شي تر څو د ریښو شاوخوا په خاوره کې د هوا کڅوړې پاتې نه شي. نیالګي ته د خاورو اچولو او ښه تخته کولو وروسته د اوبو لپاره ځای جوړ شي. او د هغې څخه وروسته نیالګي ته په کافي اندازه اوبه ورکړل شي. او په آخره کې نیالګی تربیې ته ضرورت لري چې په تربیه کولو سره موږ د نیالګي وچې څانګې او نامطلوبې څانګې له منځه وړو. د کینولو څخه وروسته ځمکه باید لمده وساتل شي، هرزه واښه په وخت سره کنټرول شي او همدارنګه په منظم ډول د ضرورت وړ سره ورکړل شي. د بادامو نیالګي په پشته کینول شوي او د پشتې دواړو خواو ته د اوبو دپاره ویالې موجودې دي. هېڅکله باید نیالګی په اوبو کې ونه ساتل شي. نیالګی ډېر ژور او یا ډېر سطحي ښخ نه کړی شي. د کینولو په وخت کې د نیالګي ریښې پورته کږې نه شي. نیالګی په هیڅ صورت کې د کینولو څخه مخکې په لمرینه ساحه کې ونه ساتل شي. په وچه خاوره کې هېڅکله نیالګی باید ونه کرل شي.